سلامونه دوستانو، راځئ چې شخصي ضمیرونه زده کړو په الماني ژبه کې ورته وایي پرسونال پرونومن. ما سره د اول اش یعنی زه، دو، ته یو کس استفاده کیږي انفارمل ده. بل ما سره دا مطلب هغه مذکر ده، د سړي یا د حالت استفاده کیږي. بل زی هغه یعنی مؤنث جنۍ یا ښځې ته استفاده کیږي ښځینه. بل ما سره دا ویا مطلب موږ، او بل یا مطلب تاسو. دغه یا مطلب تاسو د یو څخه زیاتو کسانو ته استفاده کیږي، او مطلب د زیاتو کسانو ته جمع ته استفاده کیږي. او بل ما سره د دوستانو هغوی ته په الماني ژبه کې څه شی وایي، دا په کمنټونو کې تاسو ولیکئ. هغوی یا دوی کمنټونو کې ولیکئ د دې پرسونال پرونومن څه شی ده. ګورو چې څوک صحیح لیکي.